خبر کابل کې د ترافیک پیښې له کبله 15 کسان مړه او 9 نور ټپیان دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو هرکلی کوم کابل کې امنیتي سرچینې وایي چې په دغه ښار کې ترافیک پیښې له امله 15 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. سرچینو 800 ورځپاڼې ته ویلي یو ټیلري خیخواني کوتل لارې د ښار په لور روانو د اسرای شمالي کې له کنټرول وتلی او په لارې کې یو ټیکسي مازدا موټر او 580 مسافرونکي موټر او 26 غرفې لاندې کړي دي. سرچینو په خبره دا پیښه چې هر شنبه د غوي پر 21 سهار مهال کې وشوله. د سرچینې وایي په دې پیښه کې څلوېښت هغه پسونه چې په مازدا موټر کې بارو هم تلف شوي دي. یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ترافیکي پیښو کچه زیاته شوې ده او ډېر ترافیکي پیښو لامل هم د موټروانو بې احتیاطي ښودل کیږي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.